کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. زمها ید تبسو بحری وکوراوی سیاب شموریوش دنغانیا یجگم بسیپیدو اگو یعنی علمیجا سیبو تر اولی دیان ته تپید خو ته گم ته سیپیم به مقامه ګم هویت درا په کوړما چې دغه ټومر کې سلی او ګم ویلیات دان هیڅ نیت به د ډی ویل سه هو ایسا کم دی روګي د نقصان اړه زی ازر به کې به وکیخ رواه کې وکو زم حاله د کې ځنګلی وکي س یسیا خو یا و چې راز یش تخمیږي یا بس ان لدل کرو چې بهر تخمیږي سان لیکرو یسترو یو ځنګلی کوم لما ګم سویس یو ځنګلی کا په کنه ورانی بهر وکو ګم سویس یو مولایس زناری زاری لما یوتیا وا یز بخاری کا وکا ټومر کې سللی یودیا وانا کا یوز به یو سوید لما تر ویا سوید تاسو نوم څه دی؟ زمانوم دانش څه نوم دی؟ دانش او تعلق د کالوشا سره دی؟ او کالوشا. تاسو کومه ژبه ایجاد کړې ده او د خپلو کې به دا څو کسان تاسو پوهیږئ دا تاسو پښتو وایئ که دا کومه ژبه ده؟ دا بس پښتو ملکه سلګ ډیر الټا کړی دا او بس دا غنه مو ژبه ایجاد کړی ځان نه پیریانو ژبه وایي. ها نو په دې تاسو یو بل سره لګیای دا نور خلک خو پنه پوهیږي نور پنه پوهیږي صرف مونږ دا یو 15-20 کسان په پوهیږي شپږ مونږ یو څه شي تر زامن مو دی ورونو مو دی مشران هغه ټول به پوهیږي ټول پوهیږي ټول داسې لوکاټو په باغ یا د املوکو په باغ شلتالانو په باغ ورشي کنه او یو بل سره داسې لګیای نو څوک به پوهیږي نه مالک خو مو چې نه اخواته ولاړی د کسر سره اخواته ولاړی بس زه تقاریږم بس مونږ بس خپل خبرې کو اخواته ولاړی مونږ کار کو خو پوهیږي نه او د کالوشا د زلمیم نه پوهیږي د دوی سوي نه دا خو یو بدی نه پوهیږي بس صرف موږ پوهیږو استاد ابل ملګری چې دی کنه دا ماشاءالله نو دیم په دې ژبه پوهیږي دیم په دې ژبه پوهیږي بس دمی ذکر زموږ سره خدل ورکه د ما عزت یو څو ته پوښتنه کومه ګران نوم د څه دی؟ حمزه حمزه چې اوس ته د خپل مرګي ته چې زما حمزه نوم دی په خپل ژبه کې به ته څه وي؟ مزه زمها منید څنګه مزه زمها منید خلک دې پوهیږي مخکې چې کله تاسو دا ژبه جوړولو څه جنگ جګړه خو پکې نه دي کړي تاسو نه ماشاءالله او دا واړم په څنګه پوهیږي تاسو پوره کلاس اخلي د دې بس یو بل سره ګرځېدو او دا ژبه د دې ژبې څومره ټایم شو تاسو زده کړې؟ اووه کاله وشو تاسو ماشاءالله او دا پښتو د تاسو الټه کړې ده بیا هغه ټکي نور هم تاسو الټه کړي دي بیا هم نور هم الټه دا ژبه ستاسو څه مقصد دی؟ دا مقصد دی چې دا په دنیا کې خواره شي نه نو دا به تاسو خلکو سره کلاس اخلئ ځکه چې نور خلک خو په دې نه پوهېږي نور کسانو ته تاسو ښایي داسې چې باقاعده یو څو ټکي دي پکې هغه تاسو ووایئ مونږ خو بس لال خو دې ایجاد صرف ما کړی بیا سره تر زامن دي رونه دي اوس په کلي کې هم دا کالوشا کلی دی په دې کې هم اوس زیاتره وړو ته د ژبې دغه لګېدلې اندازه هغې هم ویلی شي د کلي بارایي هلک دی هغوی هم په دې ژبه پوهېږي هغوی ته هم لګېدلې ټیک نو تاسو لکه سوټونو والا څوک راشي که نه او تاسو یو بل ته وایئ چې زمړه چا راوستی نو دا به مونږ څنګه وایو چې سره هلکه سره وټ ورنه کوي الا تو کمر ویړم ید نکیان لابلیا چرا کنه صحیح مزنگ سے بغار لیاد گما چی گیبا جیسے بوهانو دا می محله گله ولی ونکا انا پیاب گله ویسیت یا خیام که بینو دا ریر لوی ونکا مسیت بج می کرده کیو وزی حیام دوی گما علیانو گله ولی ساقت یام دا غدوریو دوخ وی گما تی جوبه لوی خورا دوخیو یام تیاب جیبانی پا ید وزی اشاری بیگار تا لزنو بم و او یاد تیغا ایمیٹ کیو ای پلاف پیگا پیرنی خوالو یا بیام دا گلیاو رتاوی با وکویخ یوز کپی الش الوخ کپی یاغانه که زمها شپانتی ډګه وګیا ما ینوړه مالا حقیقت زمها بهر زاره چې روک ته یوز لکار و چې زمها کبیو آوی یخ زمها زیا ایده سه بهر کوا وکا یو گنچ وکا بهر وکو سان دان هی سان را امونه درې پواړه مالا په بهر وکا رون بهیس یا چا بهر شینیت ینو اید نکیزه به بهر کو نه کړه ما ځنکلی کې پیګه تر وکا ما مزنګ چې دی وی وکړه ما
یا دې سړه وځي تړه کې ین چې یو ایتروا ینوړوا علامشنی رنګه اجبا ترویا رنن راګ یم لزن رسانه وي ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي चढ़ रहा है वक्त आगे बढ़ रहा है तुम भी आगे बढ़ो ऊंचा चूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान चूलो आसमान ज़मन मेला नहीं होता कन धड़कन प्यार है तेरा कदम कदम पर गीत रे पाकिस्तानी